په اوبو سره د ناروغیو درملنه. هر انسان په ورځ کې 2300 سیسي اوبو ته اړتیا لري چې 1000 سیسي د غذایي موادو څخه، 1000 سیسي د څښاک څخه او 300 سیسي بیا د موادو د اکسیدیشن څخه لاسته راوړي. اوبه د پوستکي د تازهوالي لامل ګرځي او په بدن کې مسموم مواد تصفیه کوي. د جاپان هیواد د څېړونکو په یوه مقاله کې لیکلي ده چې د سهار لخوا د اوبو څښل د ډیرو ناروغیو د درملنې لامل کیږي، لکه د مفصلونو درد، شکره، د وینې فشار او حتی د سرطان. دغه درملنه د اوبو د درملنې په نامه یادیږي چې په لاندې ډول ده. لومړی، سهار وختي د غاښونو د برس کولو څخه مخکې 4 ګیلاس اوبه وڅښئ. دوهم، 15 دقیقې وروسته مو غاښونه برس کړئ. دریم، تر راتلونکو 45 دقیقو غذا مه خورئ. څلورم، د هرې غذا خوړلو څخه 15 دقیقې وروسته سهار، غرمه او ماښام تر 2 ساعتونو پورې د اضافه خوړلو او څښلو څخه ډډه وکړئ. که د ډیر عمر لرونکي کسان د اوبو تر درملنې لاندې راځي او 4 ګیلاسه اوبه نشي څښلی، کولی شي چې د 2 ګیلاسو اوبو په څښلو سره شروع وکړي او د وخت په تېرېدلو سره د اوبو اندازه 4 ګیلاسونو ته ورسوي. د درملنې دوام په بېلابېلو ناروغیو پورې اړه لري. د اوبو درملنه باید د 1 تر 9 میاشتو پورې دوام وکړي. د سهار لخوا د اوبو څښل په افغانستان کې هم رواج لري. کولی شو چې د دې ارزانه، ساده او ګټور میتود څخه موږ او تاسې ټول ګټه واخلو.